د 2025 کال د ډي وي لاټرۍ لپاره د ثبت نام کومه ویډیو چې ما په یوټیوب چینل کې اپلوډ کړې وه، بیا ډېری دوستانو دا سوال کړی و چې موږ کله ثبت نام وکړو موږ بیا هغه کنفرمیشن کوډ ترلاسه نه کړ، او ډېری دوستان بیا سوال کړی ده چې زموږ څخه کنفرمیشن کوډ ورک سوی ده، اوس زموږ سره نشته ده، نو څنګه موږ کولی سو چې هغه کوډ بیرته ترلاسه کړو. نو دا ویډیو د همدې لپاره ده چې تاسو هغه کنفرمیشن کوډ کله تاسو نه ورک سوی وي او یا مو د ثبت نام چې کله سبمیټ کړي په وخت کې مو تاسو نه یې ترلاسه کړی، نو هغه بیرته څنګه ترلاسه کولی سو. رابسئ دې ویب سایټ ته په یا ګوګل کې به دا ټایپ کړئ ډي وي لاټرۍ 2025 رجسټریشن صحیح ده. دغه اول ویب سایټ چې درته راځي په همدې باندې به کلیک وکړئ او د ډي وي لاټرۍ او کوم مربوطه ویب سایټ چې دی هغه درته راځي، او د دې ویب سایټ لینک به زه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته کیدم. نو رابسئ اخري ته دلته چیک سټیټس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په همدې باندې م کلیک وکړو دلته به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. نو د هغه نه وروسته تاسو ته دغه پیج راځي. دلته به کله مخکې تاسو ثبت نام کړی و نو هغه در کوم یو پیج درته راځي، دلته یو بل لینک دی چې فارګیټ کنفرمیشن نمبر، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. د هغه نه وروسته تاسو ته دغه پیج راځي. دلته تاسو ته وایي چې 2025 کال لپاره تاسو ثبت نام کړی ده، دغه لاک دی، دې کې تغیرات نه راځي. نو هغه انټري یا هغه معلومات چې تاسو د ثبت نام په وخت کې ورکړي وو هغه معلومات به تاسو دلته ټول ټایپ کړئ، لکه لاست نیم یا فامیلي نیم سو، فرست نیم لومړی نوم سو، لکه موږ دلته وایو چې احمد او تخلص می خان ده صحیح ده. د اول کې به خان ټایپ کړئ ولیکئ او دلته به احمد ولیکئ صحیح ده، او دا میډل نیم مو ورکړی خو صحیح ده، او که نه نو میډل نیم باندې کلیک وکړئ، او دلته به تاریخ د تولد، دلته به اول میاشت، بیا ورځ، بیا کال ولیکئ، او هغه ایمیل ادرس مو چې په ثبت نام په وخت کې ورکړی وو هغه به دلته ولیکئ، او له یو سره څنګ کې به اخر کې به دغه کوډ چې دلته لیکلی دی RYRTPW دا به دلته ټایپ کړئ، وبلیکئ او په سبمیټ باندې به کلیک وکړئ. د هغه نه وروسته ستاسو ته هغه کنفرمیشن کوډ راځي، نو هغه کولی سئ ترلاسه کړئ. ډېره مننه. که بیا هم کوم سوال غوښتنه لرئ ما ته په کمنټ کې ولیکئ، انشاءالله زه جواب درکوم.